تا فرحت او خوشحالي په نسبت د ستاسو سره ډېره زیاته ده. وجه او علت دا دی چې دا ستانه او دا ځای اول چې د دې چا په دې کې خدمات شروع کړي نو هغه زموږ خواجه صاحب مبارک وو او د هغې مبارکانو هغه برکات نن موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې ګورو. الله دې په دې تمام خدماتو باندې د هغې مبارکانو ارواح خوشحاله کړي. امین ووایئ. مانا وړاندې جناب صاحبزاده صاحب مبارک د علم د فضیلت متعلق ډېرې ښکلې خبرې وکړي. زه د علم د فضیلت او مصداق د علم باندې خبرې نه کوم چې یا علم د مقولې د کم نه او که د مقولې د کیف نه یا د قاضي مبارک پرای چې د یو نم نه دی هغه طرف ته بالکل ضمن او نه فضیلت د علم ته ځکه چې هغې باندې کومې خبرې وشوې هغه کافي دي. الله دې په موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. زمونږ ستاسو د دې مجلس دویم نسبت د قرآن عظیم الشان د ختم مبارک سره یاد ساتئ د علماو ته چې خدای پاک مرتبه ورکړو دا مقام ورکړي او دا عظمت ورکړی دی. اولا دی د قرآن عظیم الشان تعلیم حاصل کو د قرآن کریم په توسط باندې د قوم ته خدای رفعت ورکړي. دی که دا علم د سربندیو شو فراغتو شو دا فضیلت ورته ملو شو د دې اته کالو د دې تمام علومو سرچینه چې دا قرآن عظیم الشان دی. با الفاظ دیگر چې د قرآن کریم سره د واسطه راغله او توسط دی راغی د قرآن په ذریعې به خداوند متعال رفعت درکړي بلندي به درکړي. ځکه دا قرآن عظیم الشان هغه بهترین کتاب دی چې الہ العالمین آیت مبارکه کې د قرآن متعلق څلور خبرې ذکر کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رن إله العالمین دغه عظیم کتاب متعلق ارشاد فرمائی چې دا کتاب عام دی دا داسې یو کتاب دی چې اے مسلمانا اے بندا کچیر د دې کتاب سره د تعلق راغی د دې کتاب ملګرتیا دې وکړله د دې کتاب وابستګي دې حاصل کړه نو د قرآن کریم په وجه به الله مقام درکوي الہ العالمین بشان درکوي الله برفات درکوي. دا کتاب عام دی دا صرف عربو د پاره نه دی راغلی او نه صرف د عجمو د پاره راغلی دی بلکې دا دنیا کې ټول انسانیت د پاره راغلی. الہ العالمین فرمائی یا ایها الناس اے خلقا کہ ہر سوکین اعظم کتاب ساسے ہدایت د پاره راغلی. الہ العالمین فرمائی قد جاءتکم موعظة من ربکم تاکید زراتا سے تراغلے جانب طرف ساسنا موعظہ چاہتا ہوئی. مفسرین کرام دی کڑے تحقیق کڑے اقوال نقل کری دی علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمائی موعظہ ویلے کی زجر عن المعاصی و ترغیب فی الطاعات کہ دا قرآن حق کتاب دے موعظہ دا تا اغا وعیدات بیانی چھے ترک دنا وحیو پیوگی او حاغ نیک بشارتون بیانی چھے داغی پزرعی جنت تتا داخل ازام طرف تا دی کشکی. الہ العالمین فرمائی قد جاءتکم موعظة من ربکم تاکید سراتا ستا موعظہ راگلیلا جانب طرف ساسنا. اے مسلمانا قرآن آغا کتاب دے چدا موعظہ دا نبی کریم مبارک فرمائی القرآن حجت لک او علیک
کچیر دتا پتہ موعظہ عملوں کا ندا قرآن دتا دپارا حجت دے دنیا کی عزت در گئی دنیا کی رفعت و مقام در گئی آخرت کی مقام در گئی لیکن کچیر دا پتہ موعظہ دے عمل نکا اور ددی پر عکس تو چلی دی ندا قرآن آخرت کی بیا تابانے حجت دے دا اللہ دربار کی تابانے بشکایت کہ اللہ دی منگو سر نو الہ العالمین فرمائی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قرآن کریم آغا کتاب ہے جدی کی شفا دا ظاہری امراض دا پارا باطنی امراض دا پارا شفا دا قرآن آغا کتاب ہے امام الانبیاء مبارک تدی متعلق وائی چاہتا سے قسم بیماری راشی ندگی بہترین کتاب یوسو آیاتون دیو آخری ذات بیدم کی زان دیو غربانی چفکی اللہ شفا ورکی ایان امام رازی رحمت اللہ علیہ دا قرآن کریم دا شفا متعلق پر تفسیر کی لگے آیتلان دیو حکایت لیکن اور مشکات المصابیح کی باب الکرامات کی دا خارجہ بن سول سے دا طرف کراماتو کی دا حکایت نقل دے خارجہ بن سول سے مخبل راوی دا حدیث دے حقا مبارک فرمائی چی منگر آغلو نبی کریم مبارک دا امام الانبیاء نبی کریم مبارک منتصور فاتحہ و خودلا راروان یخبل کلی تلارکی یو قافل مخطر آغلا آغا قافل انہیو کسر آغے منتوائی چی خائیگی تاسد نبی کریم مبارک ملگری صحابائی منصر علی بنے دے آیا سوک در کشتا چی آغا لی ونی بانے دمواجی الہ العالمین ورد شفاور کی حضرت خارج بن سول کوئی چی زمان در ورد مخطر آگے چی مات نبی کریم اجازت را کرے رے الغالی بنے ورد راوستا خارج بن سول کوئی چی زمان در پریو رزی تریش پی پدیزے کی دیرشا سہر و ماخامی سور فاتحہ تلاوت کولا او آغا لیونے ورمانی دم بولو لیونے پریو رزی تریش پو نماغ پر حکایت گئی واللہی آغٹے زلی بنے ما سر چا خبر نکولی چا خوراک نکو شاما سر مجلس یوزے نکو لیکن کلچی دگی صحابی سور فاتحہ پانی دم کم اللہ در سے شفا راکرا چماتا فکر کرو چطول عمر کی ماتا لیونتو کلم ندے محسوس شوے رنو قرآن کریم کی شفا دا دی وجہ الہ العالمین بلزہ کی فرمائی وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کریم نہ آگا سنگل عزل کری چی آگی کی شفا دا اور رحمت دے دفارت مؤمنانو الہ العالمین فرمائی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنین قرآن ہدایت ہے قرآن دزان دفارت نجات لارلا قرآن دفرحت لارلا قرآن کامیاب لارلا مسلمان کواری چی دنیا کم کامیاب شم آخرت کم کامیاب شم نو قرآن سرزان و حافظ نکا قرآن بنواہی و نزان و ساتا اوامر وانے عمل کا اگر عمل کراولا زکا قرآن ہدایت دے یو ٹیم و یو زمانہ چی نبی کریم مبارک دا قرآن کریم تعلیمات پر چارنو شروع کرے آگا خلق چی اگئی قرآن کریم نو اوڑے دلے بیت اللہ نے بربن توافنا کول بربن توافنا دم رکم او بیت اللہ کی دننا 360 فتانو عبادت کو قسم گناہونا اگئی کول لیکن الہ العالمین قرآن کریم کی فرمائی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کریم آغا کتاب ہے جدی کی ہدایت ہے اے مسلمانا آغا خلق چٹول عمری پر کفر کی در کرے ہو پشیب کی در کرے ہو لیکن کرے چی قرآن سروابی صغیر آغا نو خلق سفر میں علماء کرام کانہم ملائکت یمشون
فکر کو چې هغه قوم چې بیت الله نه ورپړ طوافونه کول كأنهم ملائکة يمشون على الارض چې تا به ورته لیدل تا به ویل که اسمان نه فرشتي راغلي او په ځمکه ګرځي چې قرآن سره وابستګي را ځکه دا قرآن کریم هدایت ده نو نبی کریم مبارک فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین قرآن کریم آغا کتاب ہے چې د دې په ذریعه به الله مقام درکړي الله برفات درکړي الله به بلندي درکړي او چا چې دې قرآن باندې عمل وکړ هغه خلق الله ذلیل کړي دي الہ العالمین فرمایي وهدى ورحمة للمؤمنین چې تا د قرآن عظیم الشان دا چې موعظه د پدې د عمل وکړو نو بیا تا د پاره هدایت هم دی او رحمت هم دی او مبارک فرمایي چې کامیابی زما د امت پدې کې دا چې ما بزان نه پس دو شي نه پریخي ترکت فیکم امرین ما تاسو کې دو شي نه پریخي دي لن تضلوا تاسو به هغه پورې بالکل گمراه نشئ چې تاسو پدې دو شي نو باندې عمل کو کتاب الله و سنتي یو زما کتاب چې کوم په ما باندې نازل دی قرآن کریم او بل زما سنت یو زما اتباع د سنت الغرض